جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، یوم عاشوره کم ته چې لسمه ویل کېږي، په دې ورځ باندې مخصوص څه کارونه کېږي. هغه کم داسې کارونه دي چې دا خلک یې د اسلام د وجې نه کوي، د اسلام یو اجر پکې ګڼي، خو د اسلام د نګاه نه هغه صحیح نه دي. که په دغې کارونو باندې هم تاسو نظر واچوئ، چونکې زموږ دا مشوره داسې ده چې اختلاط پکې د نورو خلکو سره ډېر دی، چې وضاحت د عوامو ته وشي. د عاشورې ورځ یا دارنګې د هغې نه علاوه نورې ورځې د هرې ورځ چې کوم احکام یې موږ ته شریعت بیان کړي دي، چې کوم پکې فضیلت راغلی، مثلا د رمضان د میاشتې فضیلت راغلی، په هغې کې د آخر 19 شپو فضیلت راغلی، بیا د لیلة القدر فضیلت راغلی دی، د عرفې د ورځې فضیلت راغلی دی. که داسې فکر موږ وکړو د محرم د اول نه واله د ذوالحجې تر اخره پورې، د کال د اولې ورځې نه واله د کال تر اخر ورځې پورې د هرې ورځې چې کوم فضیلت دی، نو موږ ته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. البته د محرم په باره کې چې موږ ته څه ښودلي دي، هغه دا دي چې د روژو ترغیب یې راکړی دی چې دا پکې ونیسئ. زموږ د مسلمانانو په معاشره کې څه کارونه کېږي، اسلام ګڼلی کېږي، ثواب ګڼلی کېږي، لیکن هغه اسلام او ثواب نه وي. ولې اسلام او ثواب نه وي؟ ځکه اسلام او ثواب هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې، الله ته د رسېدلو طریقې، او الله تعالی ته ټولې لارې بندې دي سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه. چې څومره لارې دي په دې کې یوه لاره رسول الله، یوه لاره الله ته تللی چې لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نورې بندې دي، په نور رسیدګي نه کېږي. نو موږ ګورو چې دا خلک کم کارونه کوي په دې ورځو کې، چې آیا دا نبي علیه السلام ته دې باره کې څه ویلي دي که نه دي ویلي؟ مثلا بعضې خلک دي په دې ورځو کې خیراتونه ډېر کوي، خو نبي علیه السلام په خپل ژوند کې چې ته په دې ورځو کې خیراتونه ډېر کړي نه دي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر حرص کوونکی او ډېر خیر یې کوو، د خیر کار ته پاتې شوی نه دی، هغې چې دلته دا ډېر خیراتونه نه دي کړي، نه کول دا د رسول الله طریقه ده. دلته خیراتونه کول او ثواب یې ګڼل د دې میاشتې د ورځې نه، دې ته اوس بدعت وایي. بدعت هر هغه حکم، هر هغه کار، هر هغه عمل چې هغه په شریعت کې نه او ته ثواب ګڼي، دین یې ګڼي، دا بدعت دي. د دې نه باید موږ ځان وساتو. انسان ګمان کوي چې زه به الله ته پې ورسېږم، د الله نه پې لرې لاړ شي، د الله نه پې جدا شي. نو په دې ورځو کې بعضې خلک خیراتونه ډېر کوي او ثواب یې ګڼي، بعضې خلک شربتونه کوي او په خلکو کې سکي او په کوڅه کې چې څوک روان وي په سکي. دا خاص کر بیا د هر هغه کسانو عادت دی چې کوم د اهل سنه والجماعه د سنیانو مخالفین دي، هغې دا کارونه کوي. ولیکن په غیر شعوري طریقې دغه خبرې، دغه رواجونه، دغه عادات سنیانو معاشرې ته هم راغلل. دا یو په دې خاطر کوي لکه د دې تاریخ د قصو ته ګوري چې را حسین رضی الله تعالی چې کله شهید کېده، هغه وخت کې اوبه نه وې، تږې او تنده او د دې راولګي په خلکو باندې شربتونه څکي. حسین رضی الله تعالی په کربلا کې شهید شوی دی او ته شربتونه اوس په خلکو باندې څکې، ځان د شربت نه ډکې، بیا خو چې دونه نري بیا ورسره بیا ځان په تنده کې شریک کړې، د تندې ځان مړ کړه. دا خلک کې د هغې وجه نه سنیان په دې باندې اوس خبر نه دي، خو هسې معاشرې تر خبر راغلی ده، بس خوراک او څښاک دی او بس هر سړی پې شروع دی چې د خېټې ښه خدمت وکړي. دا خبره دغه رنګې قبرونو باندې وباړئ بعضې خلک، دا رنګې بعضې خلک نور احتفالات داسې پروګرامونه کوي او څوک جشنونه کوي، څوک ماتمونه کوي. دا ټولې طریقې د اسلام نه مخالفې دي. باید مسلمان د دې نه ځان وساتي. بس نور عامې ورځې دي، دغه د رجوع فضیلت پکې راغلی دی. وګورو چې کومه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل یا هغه به عمل وکړي، چې نه بس عادي ورځې دي، د خپل ځان او په دې کې تغییر تبدیل تعینات نه کوو. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.